وږی تږی وي رنځور وي لیونی وي زموږ غم څه د غریب سړي بچی وي او سړی څنګه سړي خورو ته سړی پرېږدي په سړي خو به خوږېږي چې سړی وي د شکست حوصله نه لرم پښتون یم مقابل کومې زنځیر وي که زمری وي سلامونه یې واخلې ملګرو نور شغرزه یم امید لرم چې ښه به یې او د ژوند په خوشحالو کې به یې سره ښاغلی میلمه کاروان خټک صاحب چې مننه م کوم موږ له وخت راکړلی او زموږ دا وخت پرې قیمتي کړلی ته مننه ستاسو چې تاسو په دغه دومره لنډ تنګ وخت کې موږ له ټیم راکړو او وخت په وخت باندې د دغه پښتنو عوامو ته هم رسوئ او په دغې باندې دغه خلک چې کوم دی نو خوندونه ترې اخلي او خوشحاله دي پښتانه پکې آباد دي په پردي ښار کې آباد دي د نیمې نه زیات پښتانه او په دغه ښار کې هم هغه خپل ثقافتي او روایات چې کوم دی نو هغه ژوندي ساتي ډېره مننه ستاسو شعرونه دې تاسو ته ډالۍ وي چې کله کله شي غم زیات چې د نوې ملاقات د وفا د غر چې نه یم ښکلی دومره لکه سوات زه منم ګنه لالیا ستا د مینې کرامات کله کله په مونږ خوارو دیدنونه هم شکات مونږ ته زهر شي یارانو که زمونږ وي خوله کې شات د کاروان مونږ ته زهر شي یارانو که زمونږ وي خوله کې شات کاروان خټک ژوند سو په ځوانۍ کې شرامات څو شعرونه دې نور تاسو ته ډالۍ وي چې دا اویا خورو سردار په مخ تور ولګي مینه دې وسوځي اشنا په تا دې اور ولګي په هر ښایست پسې سبل شان بې مجاله یمه د هر یو ښکلي په یارۍ مې څومره زور ولګي ستا د راتلو خبر راوړي ستا د راتلو نه مخکې خبر راوړي ستا د راتلو نه مخکې پر ما د لرې نه چې ستا د بنګړو شور ولګي داسې یم لکه په خال د بهانې هم نه یم وجود مې وران شو اوس د بلې یارانې هم نه یم ژوند مې تیر کړی خو د ډمې د معیار مطابق که وروستو پاتې شوم د وروستو زمانې هم نه یم مننه او په ځان مې ولیدو لیکته لازواله زوال په ځان مې ولیدو یو داسې لازواله زوال غزل خو څه چې بیا به رنګ د افسانې هم نه یم زما په حق باندې ګونګې مولا ته دا ووایه زه دې په تمه د فریب د جنازې هم نه یم زما په حق باندې ګونګې مولا ته دا ووایه زه دې په تمه د فریب د جنازې هم نه یم حج دې قضا شي خو ستا کلب له وده نه ورکوم د سعودي شیخ نور په حق د میخانې هم نه یم حج دې قضا شي خو ستا کلب له وده نه ورکوم د سعودي شیخ نور په حق د میخانې هم نه یم هغه بیا الوختو چې به ستا به تماشه ولاړ وم کاروان خټکه اوس د ځان د تماشې هم نه یم څومره مو وکړلو تاوان څومره به نور کېږي ستا تجربې وي خو قربان زما په کور کېږي خل د جنګونو وي یارانو په خبرو په کار د فریضاتو فیصلې چېرته په شور کېږي خل د جنګونو وي یارانو په خبرو په کار د فریضاتو فیصلې چېرته په شور کېږي خیري غزل به درته ووایم چې خواته مې راغلو د دنیا د خاص وام نه وروستو یو څو خبرې مو نن وشوې د سلام نه وروستو زما قاتل دې زما قتل په رڼا کې وکړي بخم یې نه کو څوک مې وژني د ماښام نه وروستو مننه زما قاتل دې زما قتل په رڼا کې وکړي بخم یې نه کو څوک مې وژني د ماښام نه وروستو چې ښه سر ټیټې شو خو تور را باندې ولګي بیا دنیا مو ومني یارانو د الزام نه وروستو مننه او ته به مې کم دوزخ ته بیایې ستا سزا به څه وي ته به مې کم دوزخ ته بیایې ستا سزا به څه وي ملا که وکړمه توبه چېرته د جام نه وروستو مننه صبر صبر انتها د صبر هم ختمه شوه بس لیوني شومه یارانو د جام نه وروستو په صبر صبر انتها د صبر هم ختمه شوه بس لیوني شومه یارانو د ناکام نه وروستو سفر مې وکړو خو بل هېڅ څه مې لیدلي نه دي سفر مې وکړو خو بل هېڅ څه مې لیدلي نه دي بس را کتل مې د چا مخ ته د هر ګام نه وروستو مننه وخت چاته نه ودرېږي وخت د چا یاري نه کوي وخت چاته نه ودرېږي وخت د چا یاري نه کوي هېڅ مناسب نه وي افسوس هم د انجام نه وروستو او د کام بچې چېرته غلام نشي کاروان خټکه خیر دی که زه چېرته کې پاتې شم د کام نه وروستو د کام بچې چېرته غلام نشي کاروان خټکه خیر دی که زه چېرته کې پاتې شم د کام نه وروستو